ملګرو سلامونه مو اخلي. ماجد مومند دی ما سره خوږ ورور شهید ارمان دی او حماد دنګیال دی او خوږ ملګری وصال احمد دی. ډېره زیاته مننه کوم د شهید ارمان صاحب چې موږ له وخت راکړو. یقینا چې زما یو هفتې نه چې کوم دی شهید ارمان صاحب سره کال باندې خبرې کېدلې چې تاسو موږ سره یو دوباره یو مرکه وکړئ، ځکه چې موږ چې تېر ځل مرکه کړې وه هغه هم خلکو خوښه کړې وه. نو ډېره زیاته مننه هم کوم، شکریه هم ادا کوم. ستاسو په شاعرۍ کې په شعر کې ماشاءالله یو درد پکې وي، یو احساس دی پکې او درانه شاعري ده. ځکه اکثر زه خلک کینم چې شعر ولیکي، شعر ووایي خو هغه یې لخام نه وي که نه، د دماغ په زور باندې هغه شعر ولیکي خو هغه شعر پرې هېڅ خوند نه وي. ته یو پېره وي دا ملګری، یو پېره وي دا ملګری، یو پېره وي خو هغه شاعري بیا ورکه شي. لکه څومره پخواني شاعران تېر شوي که نه، رحمان بابا، غني خان بابا او خوشحال خان خټک او حمزه خان، لکه دوی شاعرانو لکه الهام او الله تعالی هغه دماغو ته اتومیټیکلی شعر راولي، ټاپه سندره هغه به یې ولیکي. خیال یې کړی که نه؟ لکه شعر تا اوس الهام رالی 15 منټه پس تا نه به هېري که نه، دغه به هېر شي. نور ژوند به څنګه تېرېږي؟ چې ژوند شکر دی الحمدلله. حماد به تاسو ښه یې که نه او وصال به تاسو ښه یې که نه؟ خیر دی مننه. نو زمونږ کتونکي خو به شعر په تمیلول د مخکې نه څو خبرې وکړئ بیا شعر وایي. ډېره مننه کوم. بس تاسو ډېر مننه کوم چې تاسو په دویم ځل مونږ دغه بالکل به کوم انشاءالله بالکل. او د غزل نه مخکې څو شعرونه چې یو ښکلی یو خمار او بل چنار ساتمه پیره، یو ښکلی یو خمار او بل چنار ساتمه پیره، په راسو کې د خپل حسن سنګار ساتمه پیره. او زما د محبت د آخري حد دی که نه دی، زما د محبت د آخري حد دی که نه دی، په جیب کې د هغې د زلفو تار ساتمه پیره، زلفو تار ساتمه پیره. او یو چا راته په ګب کې وویلې د کار نه یې، یو چا راته په ګب کې ویلې د کار نه یې، وځکه د هر چا په کار کې کار ساتمه. او د غزل شعرونه چې زما خوښ دی په خپله، زما خوښ دی خپله چې دې ناترسه دنیاګۍ نه راکولې، دې ناترسه دنیاګۍ نه راکولې، یې زما په زندګۍ نه راکولې. خاندان مې درلود ټول غذا کړی خو بس یو د غیابۍ نه راکولې، ابۍ نه کار باندې. او ستا د مور او پلار اوچت اوچت خیالونه ترې زما په غریبۍ نه راکولې. ور معلومه شوه چې تا باندې مین یم، بیا ساقي نور بیاغۍ نه راکولې. ډېر ښه ډېر ښه. او راته ښکاري جوړې زړه مې درنه مور شو، راته ښکاري جوړې زړه مې درنه مور شو، پر اړترم خیال د ټارۍ نه راکولې. ویل روپر دی او سکار روزګارې نشته، ویل روپر دی او سکار روزګارې نشته، ته یې په دې خیال لیونۍ نه راکولې. ډېر ښه ډېر ښه. او زه شاید خو د اول نه په تامل یم، زه شاید خو د اول نه په تامل یم، خو بسته یې پېښورۍ نه راکولې. ډېر ښه قربان، ماشاءالله ډېر ښه. یو څو شعر دی چې بس یو شپه توره تیاره وي، بس یو شپه توره تیاره وي، سر خوږې ډېوه وي، دا د ستورو مشهوره وي، تمامي جهان اوده وي، سر مې ستا په سنګري کې او نور پروت په میکده وي، چې په یو ګاونډ کې م کور دی یو بل ته زیات. بلکل. او د غزل شعرونه چې قربان ارشاده د خپلو ما زرګو ټوکرو ته ورته غاړه وتم، د خپلو ما زرګو ټوکرو ته ورته غاړه وتم، چا چې زه پرېږدم هغو ته ورته غاړه وتم. او ستا پرېښودو نه پس خبرې کبرجنې ویغه، ستا په نمسو حادثو ته چې راڅه څنګ کې ورکړه ټوله دنیاګۍ زما وي، چې رانه تېرې بیا ګیرو ته ورته غاړه وتم. او شاید ستا دغه یاري مې خیرۍ یاري وه، دا ستا نه پس بیا صبرېدو ته ورته غاړه وتم. ډېر ښه. او یو څو شعر دي په اخر کې ستا ته بلکل قربان مننه. زما سره ګریوان غي تڼۍ راوړېده، زما سره ګریوان غي تڼۍ راوړېده، یو چا هغه د چا د راز ګوتې راوړېده، او ټپه به ورته وایي یا قربان به درته کوي د چمکې هغې میندې ملالۍ راوړېده. او چې ذکر به د هغې شو نو شهید به زر در وویل، چې ذکر به د هغې شو نو شهید به زر در وویل، او مور یې ما دپاره دا جینۍ راوړېده. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه کوم شهید ارمان صاحب، ډېره مننه کوم. الله پاک مو خوشحاله آباد او بریالی راسه ساته، او الله پاک مو دغه قلم دغه رنګ برقرار او روان ساته. او اخره کې حماده ته به څه ویل غواړې؟ خامخا به ورته څه ووایه؟
یو انسان په انسان باندې ډېر ګران دی او دا ټول جهان په ده باندې ډېر ګران دی یو انسان په انسان باندې ډېر ګران دی او دا ټول جهان په ده باندې ډېر ګران دی ربه د ده خو ټوله ځواني په مزدورو کې لویې لویې شوه ربه څنګه چې عبادت په ځوانۍ کې خوند کوي دغه شان دولت هم په ځوانۍ کې خوند کوي د مرګ نه پس به درنه کېږي تپوس د ځوانۍ د عبادت ورپسې د دغه دولت د مرګ نه پس به درنه کېږي تپوس د ځوانۍ د عبادت ورپسې د دغه دولت هسې نه چې په ډمو دې لیدولی دی که په لوپرو بالکل ډېر غټ احساس دی هسې نه چې په ډمو دې لیدولی دی او که په لوپرو دې خوړلی دی وربه خلک ځان ته په مانځه کې دعا هم داسې کوي چې اخري خاتمه مې په ایمان کې وربه زما د ننګیال دعا دا ده د ټولې دنیا هندوان مسلمان ډېر ښه ډېر ښه او جاوید شاه درمان صاحب وایي نه ورګورم آینه رانه یارېږي داسې تور یم چې شپه رانه یارېږي او د ژوندون حقیقتونو ته ولاړ یم ستا د یاد هره لمحه رانه یارېږي الله پاک به تل خوشحاله آباد او بریالي راته ساته ډېره مننه کوم